مخکې له دې چې ویډیو ته لاړ شو له تاسو څخه هیله کوم چې زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ ځکه چې د فیسبوک پیجونه او لایکونه همیشه رپورټ کیږي نو د سبسکرایب کولو لپاره به لومړی راشئ دا سره بټنه سبسکرایب به کلیک کړئ له هغه وروسته به د بیل نشان کلیک کړئ یا د زنګ نشان بیا به آل یا ټول انتخاب کړئ نو له دې سره به زموږ د ویډیوګانو نشریدو سره به تاسو ته خبروای درشي جزاک الله خیر سرباز دې مونږ غږ اورې سرباز السلام علیکم وعلیکم السلام مهرباني وکړه سرباز جنرال سپتا تا قاری صاحب محترم ډیر ډیر سلامونه وعلیکم السلام مهرباني ورور جنرال قاری صاحب یو پوښتنه لرم قاری صاحب نن می بي بي سي راپور کومې بلې رسنۍ راپور دی پکې لیکلي و چې د قطر په دفتر د قطر دفتر کې چې کوم د افغانان د سولې د هغه لپاره راغلي د سولې خبرو لپاره نو د هغه لکه هغه څه یې بند شوی ده یو 100 ورځو لپاره د دې منځ کې قاري صاحب خبرې به کېږي که نه د سولې خبرې دې لپاره افغانان لکه هغه شوي دي غمجن دي لکه د باندې څه ښه ډېر زړونه خفه دي وایي چې دا تر هغې پورې به خو به ډېر جنګونه وسي ډېر افغانان به پکې شهیدان سي یا خوا دې خوا نه قاري صاحب په همدغه موضوع که لږ وضاحت ورکړي د قطر د دفتر د 100 ورځو دپاره رښتیا بند شوی ده دفتر نه ده بند شوی مذاکراتي ټیمونو 3 هفتې 100 ورځې رخصتي کړې ده ځکه 3 میاشتې مسلسل مذاکرات وشول نو د دوی مقابل لوري چې موږ مقابل لوري دغه د ډلو ټپلو پلاوي چې دغه بیچارهګان خو ډېر مخکې اراده و چې راشي او ډېر په ټیلو ټمبو هلته ایثار کړي وو څو وارې منډې ترډې پکې وکولې نو دوی ټینګار په دې و چې موږ د یو رخصت واخلو هغه رخصت دوی واخیستو راغللو نو قطر دفتر هم په خپل حال ده د موږ مذاکراتي ټیم چې څومره غړي دي هملته یې کورونه دي هملته اوسېږي شپه ورځ حاضر دي په ماسخوتن مذاکرات کوي که په سهار یې کوي که په مازدیګر یې کوي خو دغه بیچارهګان دې ځای نه چې تللي وو دا په شرق هوټل کې د دوی خواهشات پوره کېدل نو وایي چې موږ د یو ور کابل ته منډې وکوو قاري صاحب نو دوی به بیا بیرته بیایي څوک دا خو هلاکه په ټیلو هم بیا بوځي کېدای شي ډېرې هم تښتي امکان دی ولري هو کېدای شي دا امکان شته ښه مننه مروار یم مهرباني وکړه قاری صاحب محترمه ډېره مننه نن مې دا راپور وکتو نو دوی خو پوره خبر نه هغه کوي صرف د خلکو د افغانانو ذهنونه ټول دې رسنیو خراب کړي دي قسم درته خورم قاری صاحب د موږ ټول کله لکه ټول کله ته تاسې لایف ته په انتظار باندې جنرال صاحب کله راځي او قاری صاحب کله راځي یوازې تاسې دواړه یې که په دې ټول رسنۍ کې لکه ډېر خلک دي ډېر مبارزین به لکه یوازې تاسې دواړه غوندې خدمت زه یم چې هیڅ چا به په دې نړۍ کې نه یې کړی دي افغانان ته به هیڅ چا نه یې کړی لکه تاسو دواړه چې کړی ده الله تعالی مو دا قرباني قبوله کړه زمونږ استاد هغه وایي قابلیت نه ده پکار قبولیت پکار ده زه پوهېږم قسم بالله تاسو دواړه الله تعالی قبول کړي داسې ښایسته خبرې الله تعالی قاري صاحب تا ته دومره نبوي اخلاق درکړي که نه زه یم چې نږدې در سره وای که نه نو ما خو به ډېره خبر دعاګانې کوئ سرباز ورور الله مو عزت وکړه بس دعاوې کوئ دعا او ضرورت تاسو سره دعاګانې به درته کوو جنرال صاحب تاسو ته قاري صاحب د زړه له کومې به دعاګانې کوو سلامونه درته کوو قاري صاحب الله مو په هر ډګر کې کامیابه لره الله تعالی دې زموږ سره تاسو عزت وساتي مننه قربان مشم قدرمن شي ورور خیر اوسې مبین صاحب د مذاکراتو په اړه د یو وضاحت ضرور ده موږ تاسې دا ولس واقعیت دا دی چې د رسنیو د مطبوعاتو د خلکو نه غلامي او ازادي ورکه کړې ده اسلام او کفر د دوی نه ورک کړی ده ارزښتونه یې د ملت نه ورک کړي دي د رسنیو تاسې ولیدل ګورئ دوی دا 2 کاله مسلسل هم دا تبلیغات کوي چې طالب د بل چا په لاس کې دی طالب په مذاکراتو کې خپلواک نه ده طالب فیصله د مذاکراتو په میز د بل چا په لاس کې ده حتی دا خبرې کول چې هلته په مذاکراتو کې چې دوی سره پاکستاني جنرالان ورسره دي د CIA افسران ورسره دي او تاسې ولیدل ګورئ
واقعیتونه حقایق تاسو ولیدل د هغه ورځ نه چې طالب مذاکرات شروع کړي تر نن ورځې پورې لکه څنګه کوم چې بل ورځ مجاهد صاحب نه د یو خبريال پښتنه وکوله چې خو تاسو هم د خارجيانو فشار زیات د مجاهد صاحب ورته وویل چې خو ته ماته وخه یو نشانه حکومت برخه کې موږ د چا فشار منلای نه موږ خو د اول ورځ نه په یو دریز ولاړ یو د 2000 لومړي کال نه تر اوسه پورې د امارت دریز دا چې موږ غواړو چې د افغانستان قضیه د مذاکراتو له لارې حل شي اسلامي امارت په کوم ځای کې د مذاکراتو نه انکار کړی دی چې یو څوک وایي طالب مذاکراتو ته پاکستان مذاکراتو ته کېنول د خبرو میز ته کېنولو په کوم ځای کې تاسو موږ ته د امارت په اعلامیه کې ثابته کړئ د امارت په یو دریز کې ثابته کړئ راته په دې تیرو شلو کلونو کې چې امارت ویلي وي چې زه مذاکرات نه کوم خو اسلامي امارت خو دا شل کاله هر وخت د اختر په پیغامونو کې د ازادۍ د ورځو په پیغامونو کې خارجيانو ته امدا وایي چې د افغانستان قضیه راشي د موږ سره د مذاکراتو له لارې حل کړي مسلسل د مذاکراتو غوښتنه کیږي نو شل کالو کې کله موږ د مذاکراتو نه انکار کړی امریکایانو برید نه وکړی په هغه وخت کې اسلامي امارت پیشنهاد دوی ته دا و چې راشه د موضوع د موږ سره د مفاهمې د مذاکراتو له لارې موږ سره خبره وکوي برید د قضیه حل نه ده جنگ د قضیه حل نه ده تر نن ورځې پورې د امارت دریز دا ده چې موږ د مذاکراتو تیار یو او په دې لار کې هر ډول ستونزې ستړیا ته موږ تیار یو بیا چې کله مذاکرات پیل شول د امریکایانو سره مذاکرات لا نو پیل شوی د قطر دفتر شروع شو جوړ شو د ګډاګیانو ټینګار په دیو امریکایانو ته اظهاري کوله فشارونه واردول گاونډیانو ته منډي والے قراردادونه ورسره لاس لیک کړل بنديان ورکړل سیمه خاردار ور پرې خودو ډېر امتیازات ورکړل په دې خاطر چې طالب باید د کابل ادارې سره خبرو ته کېني د غنی سره خبرو ته کېني امریکایانو ځانونه به طرف بلل د امارت دریز دا و چې د افغانستان قضیه دوه بعد لري یو خارجي بعد بل داخلي بعد تو پر د افغانستان د قضیه خارجي بعد حل نشي داخلي بعد نه خبرو ته موږ تیار نه یو او پیغام موږ وخت نه ضایع کوو د امداد دریز نکلک ولاړو تر دې پورې د امریکایانو نه د ازادۍ لاسلیک واخیستو خپل ازادي تری واخیسته او د افغانستان قضیه خارجي بعد د حل کېدو په طرف روان شو خارجيانو سره تړون وشو خارجيان د افغانستان نه وځي خارجيان په 13 میاشتې بمبارونه وکول چاپی والي وژنې وکړي وحشتونه وکړل او په د مذاکراتو په جریان کې په 13 میاشتو کې چې امریکایانو څومره بمونه وکارول داسې د امریکایانو د امریکایي ادارو سروې وسایو وګورئ په د 2000 لومړي کال نو وروسته دومره زیات بمونه په افغانستان نه وکارول شوي د امریکایانو د برید وروسته لومړی وار و چې دومره زیات بمونه په افغانستان وکارول شول د امریکایانو غوښتنه څه وه د امریکایانو غوښتنه دا وه چې موږ باید یو اډه ولرو یو دوی اډې ولرو په افغانستان کې موږ سره باید وربند وکوي خو تر اخره پورې په اسلامي امارت هغه څه ونه منل چې د دوی خوښه وه اسلامي امارت هغه څه په دوی ومنل چې د اسلامي امارت او د ملت غوښتنه وه بیا د بندیانو موضوع راپورته شوه د بندیانو په اړه د اسلامي امارت دریځ دا و چې زما بندیان د کابل ادارې ته ویل چې نه تاسو نیولي نه ته خلاصوي شي او نه ته د خلاصولو واک لري او نه لته غواړم دا څلور کلمې وي دا امارت زمزمه کولی دوی ته او تر اخره پورې هم د دریس کلک ودرېدو په نوم ورکړل شوی لیست هغه لیست چې په نوم دوی ته ورکړل شوی دی غیر لیست مطابق ټول بندیان ناخوشي کړل شپږ میاشتې په دې تیرې کې سره کرخه ده تور کرخه ده سپینه کرخه ده په دې تیرې کې اخر نتیجه تاسو ولیدل اتیا ورځې په دې تیرې کې چې د دوحې تړون زه د اساس په توګه نه منم فقه حنفي نه منم اتیا ورځې په دې چاني واله بیا سره کرخه کش کولې چې دا زه نه منم اتیا ورځې وروسته تاسو ولیدل چې وای منل او څه ډول یو منل دا د منلو ډول خو تاسو ولیدو خو دلته خو رسنۍ او میډیا د دوی په لاس کې ده ما درته وویل چې د ازادۍ نه غلامي جوړوي غلامۍ نه ازادي جوړوي رسنۍ دې شي ته کوریج ورنکړو چې تا د دوحې تړون د اساس په توګه منل څه رقم دی ومنل څه ډول دی ومنلو تا خو نه منلو دا تړون لاسلیک شو ستانګ زید راوغوښتو فضلی د سلام رحیمی د راوغوښتو چې راوړي غوښتل دلته د خبرې ورسره وکول بیا رسنۍ ته صدیقي راوړو چې موږ هیڅ شیم نه دی منل دا موږ نه منو په سبب بیا دی ومنل قاری صاحب دوی خو قرآن او حدیث باندې ډیر با فشاری کوله دا قرآن او حدیث نه ولې قرآن او حدیث نه با فشاری کوله تا ویل چې قرآن او حدیث په اساس په توګه وي او قرآن او حدیث نه څنګه تیر شوی دا خو زه متمولم چې نه د دوحې تړون ورته د قرآن او حدیث نه معتبر ده
نو تا خو ځان مسلمان بللو، ته ولې ترې تېر شې د قرآن او حدیث نه دوحې تړون دي د اساس په توګه ومنلو؟ دا ګورئ دا ملت ته معلومه به شي او معلومه شوه، ټولې دنیا ته معلومه ده، یوازې د مزدورو رسنیو د خلکو په سترګو کې خاورې شیندي چې څوک غلام ده او څوک آزاد ده، څوک د چا د فشار لاندې ده او څوک نه ده. ډېره مننه. قاري صاحب محترم، جاوید افغان په نوم کاست د سی آی او د بلیک واټر د جاسوس عکس هم لګولی، مهرباني وکړه جاوید افغان. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام. زه د قاري صاحب نه دوه پوښتنې لرم. هغه دا قاري صاحب تاسو د امریکا سره کوم تړون چې کړی ده دغه ډېر بار بار کوئ یادوئ حتی چې د بین الافغاني مذاکراتو اصل هم همدې تړون ته اولویت ورکوئ. نو دلته خو اوس امریکا جګه شوه، 2-3 ځلې یې د هغه بمبارۍ وکړې، د نه وروسته یې بله ورځ وویلې چې موږ په افغانستان کې 2 اډې لرو. نو دا د دوی طرف نه مکمله معنا مات دی، تاسو بیا هم دې تړون ته مشروعیت ورکوئ؟ جاوید افغان وروره ما ته خوستول برېښې د یوه خوستول په صفت خو زه تاسو ته دپاره دا شرم بولم چې تو د دومره لوی وحشي قاتل عکس لګولی دی. په هر صورت دې موضوعونه به تېر شو، زه به تو ځواب ته روشم. ځواب دا دی چې د اول خو دا خبره تا ته چا کړې ده چې 2 اډې دلته د امریکایان پرېږدي؟ دا خبره تا ته چا کړې ده؟ چا په استناد کوي؟ د طلوع او د شمشاد او د پشواک او د تامیانو د سی آی د مزدورانو په استناد کوي؟ کوم معلوم او مستند جهات ویلي دي؟ چا ویلي دي؟ د سی ان ان راپور دی قاري صاحب. سی ان ان څوک د سی ان ان پیژنې؟ او بالکل سی ان ان پیژنم. چالو خو څوک د سی ان ان؟ سی ان ان نه سی ان ان دا څوک د امریکا یوه معتبره رسنۍ ده. خو معتبره رسنۍ ده، نو د معتبره رسنۍ راپور په تړونونو کې په حقوقي ډول سند جوړېدلی شي؟ خپله قاري صاحب د معتبره رسنۍ راپور په تړون کې سند جوړېدلی شي؟ تړون په نقض کې د رسنۍ چې کوم راپور خپور کړی دی دا د امریکا د ملي امنیت د ادارې په حواله یې خپور کړی دی. د ملي امنیت د ادارې په حواله په اداره کې د چا په حواله؟ ته د هغې سړي نوم واخله چې زه یې اوس فورا راپیدا کړم. ما ته ښه نوم نه راځي چې زه اوس درته وایم چې فلاني جنرال ګورئ مستندې خبرې وکوئ، بې سنده خبرې مه کوئ. زموږ د رسنیو ګورئ په دې ملت کې تاسې ته رسنیو داسې ذهنیت درکړی ده، یو ښې سرچوخ کړي یې، سرچوخ کړي یې په ځای د دې چې د یوه خبر تحقیق وکوئ، د هغې بنیاد او بیخ را پیدا کړئ، په هغې خبر پسې منډې وایئ ځغلی پسې. د سی ان ان راپور اول خو که تا نه زه راپور وغواړم دلته د خلکو په مخ کې چې ته د سی ان ان راپور راوړه، هغه راپور نشي راوړلی چې سی ان ان کوم راپور دی تا سره. بیا که تا نه زه پوښتنه وکړم ته وایې چې سی ان ان د ملي امنیت په استناد ویلي دي، ملي امنیت د کوم غړي په استناد ویلي دي؟ د ملي امنیت د ټرمپ په اداره کې تر اوسه پورې هیڅ انسان نه دی ویلي چې موږ دلته 2 اډې پرېږدو. د تړون نه وروسته هیڅ انسان نه دی ویلي. که ته یې ثابتولی شي ثابته یې کړه. یوه خبره غوږ ونیسه، زما خبرې ته غوږ وباسه، ځواب ته غوږ ونیسه. یوه خبره. دویمه خبره دا چې که چېرته احیانا امریکایان د تړون نه وروسته د بمباریو خبره وکړي چې بمبارۍ کېږي، تړون کې جزئي تخطی کېږي، په تړون کې جزئي تخطیګانې کېږي، اسلامي امارت په وخت د هغې خبر ورکړی د امریکایانو زارۍ کې کوم تخنیکي کانال چې په قطر کې جوړ شوی ده د اسلامي امارت له لوري او د امریکایانو له لوري، هغې سره دا موضوعات شریکېږي، وخت په وخت د هغوی سره شریکېږي. که چېرته دوی د دې تړون نقض کړي او د تړون ته وفادار پاتې نه شي، موږ وروره دا تړون په سوال نه ده لاسلیک کړی. ته باید دا خبره په یاد ولرې. دا تړون موږ په زارۍ نه ده لاسلیک کړی، دا تړون موږ په خوارۍ په لاسنیوۍ نه ده لاسلیک کړی، دا تړون موږ په زور لاسلیک کړی ده، دا تړون موږ د ټوپک په خوله لاسلیک کړی ده، دا تړون موږ د مرمۍ په زور لاسلیک کړی ده. موږ سوالګر نه یو. 14 میاشتې دې پوره شي وبه ګورو چې امریکایان وځي که نه وځي. که نه وتل موټر بم خو چا وړی نه ده، زما نه خو ټوپک چا وړی نه ده. دا زه خو اوربند ځکه نه در سره کوم چې ته په اعتماد نه یې، ته په باور نه یې، څو پورې مې چې ستا کډې در بار کړي نه وي، څو پورې مې چې ستا په هغه مردارو بولو پسې ور اچولی نه وي، تر هغې پورې زه تا سره د اوربند خبرې نه کوم. زما جهاد به روان وي، سنګر مې ګرم ده، معسکرات مې ګرم دي، وسله مې په لاس کې ده، د ټوپک مرمۍ مې تیره ده، موټر بمونه اماده دي، فدایان اماده دي، معسکرات خوټ کېږي، ړنبېږي، په جوش دي.
دا په دې خاطر چې زه سوال نه کوم که چېرته تړون ته وفادار پاتې شوې ښه خبره ده که وفادار پاتې نه شوې زما ستا به بیا هغه حال وي چې کوم حال مخکې و موږ سوال نه کوو محترم او یوه خبره بل هم یاد ولرئ دا ډېرې رسنۍ دا خبره کوي چې د بایډن د راتګ نه وروسته امریکایان د تړون نه وځي او د اټامیان هم دې شي ته انتظار دي موږ دوی ته وایو چې اول خو امریکایان به دا حماقت ونه کوي